کې موږ کروسکل الګوریتم باندې خبرې کوو چې کروسکل الګوریتم څه شی ده او څنګه به موږ مینیمم سپینټري یا مینیمم کاست سپینټري د کروسکل الګوریتم په ترو باندې څه کوو ډیفاین کوو. نو راځو اول تاسو دغه کروسکل الګوریتم چې کوم دی چې دا کروسکل الګوریتم اصل کې څه ته ویل کیږي. نو کروسکل الګوریتم یو ګریډي اپروچ دی. کروسکل الګوریتم موږ سره یو ګریډي سټراټیجي ده یا موږ یعنی کروسکل الګوریتم موږ سره اپټیمایزیشن پرابلم څه کوي فایند کوي. اوس اپټیمایزیشن پرابلم څه ته ویل کیږي؟ اپټیمایزیشن پرابلم از ا وان یا اپټیمایزیشن پرابلم هغه ته ویل کیږي چې بیسټ سولوشن وي. مطلب موږ سره جست سولوشن نه وي. اپټیمایزیشن پرابلم کې موږ سره د کروسکل الګوریتم چې کوم موږ سره سټراټیجي یوز کیږي نو دا موږ سره اپټیمایزیشن پرابلم راوباسي. اوس اپټیمایزیشن پرابلم څه شی ده؟ اپټیمایزیشن پرابلم موږ سره بیسټ سولوشن دی. نو سو موږ دلته الریډي چې دی دغه ډایګرام ډرا کړی ده. نو دغه ډایګرام په ترو د کروسکل الګوریتم په ترو باندې موږ د مینیمم کاست سپینټري څنګه ډیفاین کوو. یو خبره بل دلته تاسو ذهن کې ونیسئ چې کله موږ مینیمم سپینټري ډیفاین کوو نو په مینیمم سپینټري دپاره کوم رولز دي. رول دا دي موږ سره انیشل کې چې آل ورټیسز وي موږ سره به څه آل ورټیسز وي. دویم د مینیمم سپینټري لپاره کنیکټډ چې آل ورټیسز به کنیکټډ وي. نو سایکل په مینیمم سپینټري کې به چې دی موږ سره سایکل څه کیږي نه جنریټ کیږي. سایکل به پکې موږ سره څه کیږي نه جنریټ کیږي. که چېرته سایکل جنریټ شو نو دا موږ سره مینیمم سپینټري نه ډیفاین کیږي. بل موږ سره نمبر اف ورټیسز چې کوم دی 1 ماینس پی چې څومره موږ سره ورټیسز دي د هغې نه به یو ایجز یا یو لاین سي موږ سره کم وي. نو دغه رول به تاسو په نظر کې نیسئ. د دغه رولز په ترو باندې به تاسو مینیمم سپینټري څه کوئ ډیفاین کولی شئ. هغه هم به کروسکل الګوریتم موږ څه کوو دلته یوز کوو. راځو ستاسو وخت نه ضایع کوو چې کروسکل الګوریتم څه شی ده. په کروسکل الګوریتم لپاره څه رولز دي. انیشل کې به تاسو د هغه رولز چې دی تاسو څه کوئ فالو کوئ. د دې موږ سره رولز داسې دي. نمبر 1 رولز چې ترو موږ سره به ډراپ کیږي ډراپ یا ریموو آل ایجز یا آل ایجز لوپ یا ډراپ ریموو آل. اول کې به موږ سره لوپ څه کیږي ټول ختمیږي. په دویم رول د ده دا دی چې موږ سره به ډراپ کوي ډراپ یا ریموو آل پیرل ایجز. چې څومره پیرل ایجز دی او پکې ختمیږي ډراپ کیږي به پکې او کوم چې موږ سره لوپس دی او به پکې ختمیږي. زه تاسو ته لوپ دلته اگزامپل در کوم صحیح ده. بل به موږ سره دریم رولز ډیر امپورټنت ده. د کروسکل الګوریتم لپاره دریم رول سره سارت به څه کوي آل ایجز and increasing order. ایجز دی هغه به موږ په انکریزینګ آرډر کې څه کوو سارټ کوو منظم کوو به. نو دغه درې رولز به تاسو ته زده وي. دغه درې رول به موږ اوس فالو کوو او د دې به موږ مینیمم سپینټري څه کوو فایند کوو. دلته د پیرل ایجز مطلب څه ده؟ لکه زه وایم دلته ما سره یو پیرل ایجز دی ترو پیرل ایجز دې ته ویل کېږي چې 1 نوډ ملټیپل ایجز ولري. لکه سی او جی چې کوم موږ سره نوډ یا وټیسز دي دې موږ سره ملټیپل ایجز لري یعنې 2 ایجز لري او دې ته به زه ورکړم 12. نو دا اوس موږ سره پیرل ایجز شو. د لوپس مطلب دا دی دلته ما سره ډي یو وټیسز دی او د لوپ دلته جنریټ کړی ده او هغې ته ما ورکړو 20. نو دغه لوپس به موږ په دغه رول کې څه کوو ختمو. سو انیشل کې به موږ دغه اول دا به ډیفاین کوو چې ډراپ یا ریموف ریموف کو. که دغه شان ډایګرام تاسو ته چېرته راشي نو لوپ به تاسو کوئ ریموف کوئ. نو موږ دې دلته لوپ څه کو ختم کو. صحیح شو سټوډنټس. نو موږ دې لوپ دلته فینش کو. راځو بل وایي چې ډراپ یا ریموو آل پیرل ایجز. کوم پیرل ایجز چې کوم دي چې ملټیپل ایجز یو نوډ ولري یا وټیسز ولري هغه به موږ څه کوو دلته نه اوس ختمو. نو سو دلته به موږ ترو چې دی دغه دا به هم ختم کو. صحیح ده سټوډنټ. دغه پیرل ایجز به موږ څه کو صفا کو ختم کلین به کو. اوکې سو اوس راځو موږ دغه ډایګرام دلته څه کوو ډرا کوو. تاسو ګورئ
زه دا ډایګرام ډرا کوم چې ما سره یو ورټیسز دی یا نوډ A کروسکل الګوریتم ډیر ایزی دی. دا ګریډي اپروچ دی. ګریډي اپروچ تاسو ته ما سٹارټ کې وی چې ګریډي اپروچ څه ته ویل کېږي؟ اپټیمایزیشن پرابلم ته وایي. اپټیمایزیشن پرابلمز دې ته ویل کېږي چې بیسټ سولوشن به په دې کې موږ څه کوو؟ فایند کوو. سو دلته ما سره کم نوډ دی؟ جی. نوټ چې کوم دی ما دلته څه کړل؟ سیم ټو سیم ډرا کړل. اوس په راځو موږ دغه چې کوم دریم رول دی یا اصول چې کوم دی دا به فالو کوو چې سارټ آل ایجز ان انکریزینګ آرډر. نو موږ به په دا کوم آرډر کې لیکو؟ انکریزینګ آرډر کې لیکو. ګوره 1 2 3 4 چې ټول ایجز به موږ په انکریزینګ آرډر کې څه کوو؟ لیکو. صحیح ده؟ نو سو رول به موږ څه کوو؟ دلته فالو کوو. که تاسو وګورئ په دې ډایګرام کې موږ سره minimum ages چې کوم دی د E او D E او B vertices دي. نو موږ به دلته ولیکو چې E B د smallest ages څومره دی؟ 1. دویم که تاسو په دې کې smallest ages وګورئ نو هغه موږ سره بل هم 1 شته دی چې هغه D G دی. نو تاسو ولیکئ D او G سوري D او G موږ سره څه دی؟ هم 1 ده. دریم به تاسو په دې کې ولیکئ minimum یا minimum ages که تاسو وګورئ 2 دی. هغه هم موږ سره A او B. نو A او B چې کوم vertices دي د هغه minimum ages 2 ده. که 2 پکې تاسو وګورئ بل هم موږ سره شته دی چې هغه موږ سره څه ده؟ E او F. نو E F دا موږ سره minimum ages د سره 2 ده. که تاسو وګورئ 3 نمبر وګورئ F او B. نو F او B موږ سره هم minimum ages دی هغه 3 دی. بیا که تاسو ګورئ minimum ages موږ سره بل څه کېدی شي؟ 3 نه 4 تاسو ګورئ 4 دا دی B او G. نو موږ وایو چې B او G چې کوم ده دا موږ سره minimum ages د 4 ده. او که تاسو 5 وګورئ نو 5 چې دی A او D دی. A D دا د ډېر ایزي طریقه ده. دغه دریم رول چې موږ څه کوو؟ فالو کوو. سیده نو A D موږ څه دی؟ 5. 6 وګورئ 6 موږ سره minimum ages دی د C او G. په ترو باندې تاسو څه کوئ؟ اوس دغه لاین څه کوي؟ کنیکټ کوي یا ایجز څه کوي؟ کنیکټ کوي. نو سمالست ایجز موږ سره څه دی؟ د E B نه تللی ده. د E او B نه تللی دی. نو E او د B شو. نو E B نه به زه دا څه کوم دلته؟ ډرا کوم. د E B نه ما دا څه کو؟ ډرا کو. او هغه څو دی؟ 1. تاسو کتلی شئ 1. بل ما سره سمالست ایجز 1 بل هم شته دی چې هغه D او G. نو D او G به هم زه څه کومه؟ ډرا کوم. دا به سره څه کنیکټ کوم. دا هم 1 شو. بل سمالست ایجز ما سره په دې کې څه دی؟ A او B دی. نو A B هم موږ سره سمالست ایجز دی. دا به زه څه کومه؟ ما سره د minimum ایجز څو ده؟ 2 دی. 3 students که تاسو وګورئ ما سره بل هم 2 ایجز minimum شته دی چې هغه E F. E نه F ته E نه F ته هم ما سره شته دی. E نه F ته څو دی؟ 2 دی. بل ما سره که تاسو وګورئ 3 F B. F او B چې کله موږ ډرا کوو students نو دلته دغه F دا مثلا د څه کوي؟ لوپ جنریټ کوي. او تاسو ته په ما په minimum سپینټري کې دا خبره کړې وه چې موږ سره به سایکل نه جوړیږي. نو زه به دا څه کوم؟ کراس کوم. یعنی F او B چې کوم دی minimum دی او دا موږ سره دلته څه کوي؟ لوپ جنریټ کوي. سیدې سو نو بل به ما سره صحیح 4 BG B او G. که تاسو وګورئ که BG موږ ډرا کوو نو دی موږ سره لوپ نه جنریټ کوي. نو زه به BG څه کومه؟ ډرا کوم. او څو دی دا موږ سره؟ 4. بل ما سره 5 دی. 5 AD. که تاسو وګورئ AD چې زه کله ډرا کوم دلته AD نو دا ما سره څه کوي؟ دلته لوپ جنریټ کوي. نو سایکل جوړوي. سوري سایکل موږ سره جوړوي. نو موږ به په minimum سپینټري کې سایکل نه جنریټ کوو. نو دا هم کراس شو. 6 وګورئ CG. CG که تاسو وګورئ CG موږ سره لوپ یا لوپ چې کوم سایکل 7 ما سره دا 7 ما سره BC چې کوم دی ډیر دغه BC ما سره دلته څه جوړوي؟ سایکل جوړوي. نو دا هم موږ نشو کنیکټ کولی.
بل ما سره مینیمم ایجز چې دی 8 ده نو بی ډي که بی او ډي تاسو وګورئ دا ما سره دلته هم سایکل جوړوي نو دا هم زه نشم ډرا او که 10 تاسو وګورئ هغه اف سی دی نو اف سی که تاسو وګورئ دلته که دا موږ کنیکټ کړو نو دا هم یو سایکل جوړوي نو تاسو ډېر وګورئ چې موږ سره د کروسکل الګوریتم څومره ایزي طریقې باندې نه مینیمم کاست پینټري پیدا کړله اوس ټوټل ویټ که تاسو وګورئ دا موږ پلس کړو چې ټوټل ویټ د مینیمم سپینټري څو رالو د کروسکل الګوریتم په ترو باندې یا کروسکل الګوریتم موږ یوز کو نو 1 plus 1 plus 2 times راغلی 2 plus 2 plus او 3 شته نو 4 دی 6 دی plus 4 plus 6 4 10 12 14 15 16 نو تاسو کتلی شئ چې موږ سره مینیمم سپینټري چې کوم دا مینیمم سپینټري موږ سره څومره راله ټوټل ویټ څو رالو 16 رالو نو امید کوم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوي او که ویډیو خوښ شوي نو زموږ چینل سره هم سبسکرایب کړئ او ویډیو هم لایک کړئ او د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی ته هم ګټه واخلي. السلام علیکم ورحمت الله.